تازه خبر د مولانا ګوند غیرت وکړ، وایي د ټي ټي پي مبارزه په حق ده او باید ورته د شهید کلمه وکاروو. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مخکښ غړی مفتي کفایت الله پاکستاني طالبانو ته د شهید او غازی لقبونه ورکړل شي، ځکه د دوی غوښتنې سمې. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مخکښ غړي مفتي کفایت الله د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان ولسوالۍ د شکی سیمې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستاني طالبان چې د شریعت د نفاذ لپاره کار او جدوجهد کوي، که څوک پکې وژل کېږي شهید او که څوک ژوندی پاتې کېږي غازي دی. نوموړي همدارا زیاته کړې چې د جمعیت علما اسلام او د تحریک طالبان پاکستان موخه یوه ده، نو ځکه ولس ته نه ښایي چې د پاکستاني طالبانو پر ضد ودرېږي. مفتي کفایت الله وایي د طالبانو دریځ پر ځای او سم دی چې شریعت باید نافذ شي. ولس ته پکار ده چې د طالبانو پر ضد لښکر یعنې اربکیان جوړ نه کړي، بلکې د هغوی ملاتړ وکړي. طالبانو ته پکار ده چې د مینې له لارې د خلکو زړونه وګټي او له تښتونو او باج اخیستلو ځان وساتي. هغه همداراز ویلي چې که په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په څیر د شریعت نظام نافذ شي نو دوی د امنیت ضمانت ورکولی شي. مفتي کفایت الله په خپله وینا کې دا هم ویلي چې ټولې قبایلي سیمې د پاکستاني طالبانو ته وسپارل شي او هلته د شریعت د پلي کولو رسمي اعلان وشي. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ اوسېدونکو رسنیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ په یوه ډرون برید کې یو 18 میاشتنی ماشوم په شهادت رسولی او یوه میرمن یې ټپي کړې ده. ویل شوي د برید تېره ورځ د میرعلي په بروخیلو کلي کې ترسره شوی چې په پایله کې یا د مرګ ژوبله رامنځته شوې. د پاکستان پوځ تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي سرچینې وایي تر دې وړاندې هم په ځلونو د پاکستاني پوځ جنګي الوتکو او ډرونونو عام خلک په نښه کړي. ویل شوي ځایي خلکو د شهید شوي ماشوم جسد د میرعلي چوک ته د اعتراض په ډول راوړی او ټینګار کوي چې تر هغې به یې خاورو ته ونه سپاري چې تر څو ځایي امنیتي ادارو د ولسي خلکو د خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړی.